بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ به د داعش د فعالیت د مرکز پر ځای د هغوی په هدیرو بدل شي. دا هغه ګوتڅنډنه ده چې د ننګرهار یو شمېر مشرانو د داعش د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت په غبرګون کې وکړله. حکومت متهم شو چې د داعش د مخنیوي لپاره یې په ننګرهار کې کافي اقدامات نه دي کړي او دا د دې لامل شو چې د ننګرهار یو شمېر مشران مشخصا د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی عبدالظاهر قدیر غبرګون وښیي او همدا جمله یې د غبرګون سرلیک واوسي چې شینوار به د ننګرهار د داعش په هدیرو بدل کړي. دا هغه مسله ده چې په ټول هیواد کې په دې شپو ورځو کې د حکومت له ادرسه چې کله هم کافي اقدامات نه کیږي نو د هغه سیمو مشران او مخور ولسي پاڅونونو ته مخه کوي. ښاغلي قدیر هم وویل چې دوی به له خپلو شخصي امکاناتو په ګټه اخیستنې سره وروسته تر هغه معین ضرب العجله چې دوی حکومت ته وټاکه په لاس په کار شي او د داعش پر وړاندې به ولسي پاڅون وکړي. دا چې واقعا داعش ته په ننګرهار کې زمینه سازي چا وکړله، حکومت ولې په دې برخه کې ناغړي وکړله، ښاغلی قدیر به له کومو امکاناتو او له کوم وخت څخه به د دوی پر وړاندې مبارزه پیل کړي او بالاخره دې مبارزې ته خوشبیني څومره موجوده ده. دوی به د چا پر مټ او همکارۍ باندې دې مبارزې ته دوام ورکړي که دا به لکه څنګه چې په فیسبوکونو او اجتماعي پاڼو کې اوازوله یوازې یو غږ واوسي هماسې پاتې شي او یا به عملا اقدامات وکړي. د مشرانو څخه په دې وروستیو کې تمه خورا ډېره کمه شوې ده. ډېری مشران په دې متهم کیږي چې ګواکې یوازې شعارونه ورکوي او د اقدامات برخه کې هیڅ هم نه کوي. د ننګرهار له ادرسه دوو مشرانو آواز اوچت کړی و، ښاغلي مسلم یار د مشرانو جرګې رئیس او ښاغلی قدیر د ولس جرګې لومړی مرستیال. د ښاغلي مسلم یار ضرب الاجل پای ته رسېدلی دی خو لا یې هغه اقداماتو ژمنه چې کړې وه نه دي کړي، خو د ښاغلي قدیر ژمنه لا ورته وخت پاتې دی او تازه په تازه هغه معاینه ضرب الاجل پای ته رسېدلی دی. د همدې پوښتنو ځوابونه ښاغلی قدیر سلام، مننه چې وخت مو راکړ، کور مو ودان. او لومړی پوښتنه له دې ځای څخه چې آماده یاستئ د داعش پر وړاندې خپله مبارزه پیل کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلام څخه راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. بلې و موږ بې کوم چونو چونانه خپل آمادګي لرو او آماده یو. ضرب الاجل خو مو پای ته رسېدلی دی، اقدام څه وخت ضرب الاجل موږ حکومت باندې غږ کړی چې تر 15 د اختره پورې تاسو باید خپل اقدامات جدي کړئ او دشمن د بین ویسئ او نابود یې کړئ. متاسفانه چې حکومت په دې باندې ونه توانېدلو نو په همدې اساس وخت چې حکومت په دې نه توانېږي دا خو تر 15 تاریخه پورې حکومت ته وه. مونږ خو زه خو یو شخص یم او په هغه کې زه اوس همدا اوس هم چمتو یم، آماده یم، ولس هم چمتو دی، آماده دی، زموږ ملګري هم آماده دي. اوس هم موږ حکومت باندې فشار راوړو چې خپل آمادګي ولرئ، خو متاسفانه حکومت له هغه آمادګي نه لري. او یوه خبره به زه بل هم تاسو ته وکړم، په دغه وخت کې د حکومت نه د هغه آمادګۍ توقع هم بې ځایه ده. هغه ځکه چې داعش چې په کومو نقطو کې دی که حکومت دا دعوه کوي چې ما داعش ته غاښما ته ځواب ورکړی، معذرت غواړم، تا هغه پوسته بیرته نیولې چې ستا نه یې نیولې وه، تا هغه پوسته بیرته په 10 ورځې کې نیولې ده چې 10 ورځې ستا شهیدان او ستا زخمیان هلته پراته وو، تا خپل شهیدان او خپل زخمیان نشو انتقالولی. او هغه جنګ هم چې د داعش په وړاندې په شینوارو کې هغه 1 ورځ 2 ورځې شوی چې یو پکې شهید انارګل په مشرتابه کې او یو پکې سردار ولی، انارګل د سرخرود ولسوالۍ، سردار ولی د چپریار ولسوالۍ، او دواړه زما مجاهدین او دواړه زما سرګروپانو او هغوی دا جنګ هم چې کړی دا ټول جنګ هغوی کړی دی. اوس یو مهم موضوع ته مې اشاره وکړله چې ضرب الاجل مو ټاکلی و، حکومت ونه توانېده. دوه پوښتنې، حکومت ونه توانېده یا ویې نه غوښتل؟ ګورئ څه ستونزې او څه مشکلات شته دي. دا یو جالبه خبره دا ده چې وخت په ملک کې داسې حالت وي نه ستا د وزیر دفاع غږ جګیږي، نه ستا د وزیر داخله غږ جګیږي، نه ستا د رئیس امنیت ملي غږ جګیږي، او د ټولو نه مهمه او اساسه خبره چې شورای امنیت رئیس صاحب اتمر صاحب چیرته یې، ولې دې غږ نه جګیږي، څه خبره ده؟ دا سوال به وروسته بیا د دوی نه کیږي. دا خو به کوو. ما شخصا ولسمشر څخه په دې هکله وپوښتله چې داعش پر وړاندې هغه ویلې چې زه خبرې نه کوم، شعار نه ورکوم، زه اقدامات کوم، اقداماتو شاهد به واوسئ. تقریبا د هغې څخه 15 ورځې تېرېږي، آیا څه اقدامات شوي دي؟ هغه اقدامات چې موږ ته د دشمن ختمېدل پکار دي، موږ ته ساحه تصفیه کول پکار دي. دوی هغه اقدامات کړي چې داعش کې مې پوستې ته نیولې وي، هغه پوستې ډېرې په سختۍ بیرته نیولي. او د داعش اصلي قرارګاوې چې په کوم ځای کې دي هغې ته 4 ساعته او 15 ساعته په غرونو کې د خپو لاره ده،
هغه په ډیرو جګو جګو ساحو کې دي چې هلته زمونږ دا اردو زمونږ بچیان دي، دوی قرباني هم ورکړې ده، پولیس هم زمونږ بچیان دي، سرحدیان هم زمونږ بچیان دي، خو متاسفانه یا بدبختانه د دوی په رهبرۍ کې چې څوک دي په غټه کچه د افغانستان په سطحه باندې هغوی نه په ستراتیژۍ بلد دي، نه په جنگ بلد دي، نه د جنگ په تکتیک بلد دي، او نه په سوق اداره پوهیږي. تنها په دې نه کېږي چې هلته د هلیکاپټرو نه کېوځه او هلیکاپټرو ته جګ شه. زمونږ عسکر چې وخت د بدخشان وي، زمونږ عسکر چې وخت د فاریاب وي، هغه چې په دې اراضۍ کې بلد نه وي، هغه بیچاره څه ملامت دی؟ یا په بدخشان کې عسکر د ننګرهار یا د مشرقي وي یا په کندوز کې، هغه په اراضۍ څه بلد دی؟ یعنی دا یوه ډیره لویه ستونزه ده او د دې ستونزې لپاره یو د حل لاره پکار ده. که چیرته دا مشکل نه وای خو موږ به ولې دا غږ کولی؟ تاسو په حکومت باندې دا غږ یوازې د مطبوعاتو له لارې وکړ یا کله مو شخصا ولسمشر سره مخامخ یا د امنیت شورا رئیس سره یا د ملي دفاع سرپرست وزیر سره یا د امنیت رئیس سره دوی سره مو کله مخامخ په دې هکله جدي بحث کړی دی؟ بلې، ما خپله جناب رئیس صاحب جمهور سره دا بحث کړی، څو ورځې مخکې مې ورسره کړی ده، خبرې مې ورسره کړي دي. هغه هم دا خبرې وي چې اقدامات هم کوو، او ما ورته ویلي دي چې موږ خپله آمادګي لرو او دشمن چې د منطقې سړی ونه وهي، دا هماغه ځي خلک چې پشتیوانه نه کړو موږ او تاسو، دا هماغه ځي خلک سپورټ نه کړو. سپین او پوسکنده مې ورته ویلي چې دا د اردو او د پولیس کار نه دی، او په عین زمان کې دا مسؤلیت د شورای امنیت د رئیس دی. متاسفانه پټ دی، نه غږ جګیږي نه خبره جګیږي. دا خبره او دا سوال دې سوال ته باید هغه ځواب ووایي، او هغه حتی آماده شوی نه دی چې تاسو سره هم په دې هکله بحث وکړو. تاسو په تلویزیونو کې لیدلی دی، تاسو د دې کوم غږ اورېدلی دی؟ آیا د شورای امنیت د رئیس مسؤلیت چی دی؟ تنه همدا ده چې مقررۍ وکړه، تنه همدا ده چې ولسوال مقرر کړه، تنه همدا ده چې قمندان مقرر کړه، تنه همدا ده چې والي مقرر کړه، تنه همدا ده چې د ګمرک رئیس مقرر کړه. دا کارونه ښاغلي اتمر کړي. که تاسو فکر وکړئ چې هغه وخت کې د پاکستان سره امنیتي تړون امضا شولو، موږ په ولسي جرګې کې د دې څومره په کلکه مزاحمت وکړلو، موږ دا نه منله ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې نن ستا چې نن ستا اردو پکې په توافق سره داعش ننګرهار ته راغلی دی. نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومت ړوند دی؟ آیا د حکومت کوڼ دی؟ آیا د حکومت نه ګوري؟ بیا چې وخت راغی نه بیا داسې دلیل هم ویل کېږي حکومت د ناغړي کوي، مثلا تنبلي کوي، دا کارونه کوي، ولې کله که دا ادعا کوو چې دا د پروژې یوه برخه ده، دا طبعا اسناد غواړي. ګورئ وخت سره به دا ټولې خبرې معلومه شي. آیا په همدې ولایت کې آیا ته څه وایي چې په مرکزي حکومت کې دا بحث نه ده شوی چې داعش موږ ته ګواښ نه دی؟ داعش ښه کارونه کوي، داعش پول جوړوي. اوس چې کله راغله دې ته خبره چې کور دې سوځوي، بچی دې حلالوي، لور درنه وړي، خور درنه وړي، مور درنه وړي، اوس هم دوی چپ دي، اوس هم دوی غږ نه کوي. زما د خدای په ذات قسم چې دا ځمکه او اسمان پیدا کړی، مرګ یو ورځ دی، دویمه ورځ نه لري، دوه غوږه په انسان کېږي چې فلانکیه مبارک ده شه چې بچی دې پیدا شو، او فلانکیه یو دوه به درته وکړو چې و ده زموږ د مبارکۍ وخت خلاص شوی ده او د دوه وخت دی چې دا داعش باندې دا ننګرهار د رښتیا او ودیره او قبرستان ونه ګرځېږي، او په دې باندې به انشاءالله بیا تاریخ قضاوت کوي. بعد له هغې نه به بیا هغه خلکو ته چې کوم دقیق معلومات لري چې داعش په څه رقم راغی، کوم ځای ته راغی، دوی د حکومت سره څه رقم تماسونه ونیول او حکومت ورته بیرته څه رقم ځواب ورکړو، هغه خلک لا ژوندي دي. زه اوس نه غواړم چې هغه خلک د صحنې ته راولم. دا موضوع ډېره حساسه موضوع، ستاسې له خولې دغه خبره ډېره مطبوعاتي شوې وله چې دا شی وله چې د حکومت دننه ځینې کسان دي داعش ته زمینه سازي کوي یا اړیکې لري یا دا مسایل. په دې هکله کې به تاسو څخه وپوښتو چې داعش د چا سره اړیکې لري د نظام دننه، یا داعش ته څوک زمینه برابروي یا په کوم سره؟ اتمر صاحب نه پوښتنه وکړئ بس نور بیا زه وروسته هغه خپل ګورئ، یعنې څوک شته چې کوي دا کار؟ ما درته ویل اتمر صاحب نه پوښتنه وکړئ، نو دا خو خپله یو سوال دې وکړو، ځواب مې درته درکړو چې اتمر صاحب نه پوښتنه. خو دا ادعا تاسو کړې ده باید اوس ګوره ادعا چې کله موږ کوو، زه تا ته یو خبره کوم، مشاور څه صلاحیت لري؟ مشاور څه کار ده چې وزیر دفاع، وزیر داخله او رئیس امنیت ملي مشاور هیڅ په حقوقي بخش کې اجراوي صلاحیت نه لري. دا درې واړه څه کار ده چې گزارش هم د دې نه اخلي، د دې بې اجازې مقرري هم نه کېږي، د دې بې اجازې تقرر هم نه کېږي، د دې بې اجازې منفقې هم نه کېږي. ما داسې برداشت وکړ چې تاسې د امنیت شورا شخصا ښاغلی اتمر په دې متهموئ چې د داعش د پروژې زمینې برابرولو یوه برخه ده، هو یا نه؟ ډېره مننه. بلې مسئلې ته راځو. تاسې د خپل فعالیت دپاره یا د خپل دغه مبارزې د پیل دپاره د چا اجازې ته اړتیا لرئ؟ د اساسي قانون 940 مادې 2 بند ته مراجعه وکړئ. د اساسي قانون د 55 مادې اول بند ته مراجعه وکړئ. کله چې آفتونه، جګړې، داسې حالات ته راشي چې ولس
شخص ملي شتمنۍ زورئی او تهدیدوي بیا د هر افغان وجیبه ده او په هر افغان دا فرض دی چې خپل د ناموس نه، خپل د حیا نه، خپل د کور نه، خپل د بچي نه دفاع وکړي. دا اساسي قانون ویلی دی. دلته که حکومت بعضې خبرې کې موږ دا غږ کړی چې حکومته اوږه په اوږه هم در سره ځو، یا موږ تعرض کوو تاسو یې وساتئ، یا تاسو تعرض وکړئ موږ یې ساتو. زموږ نه مو هدف ولس دی، ځکه نور ولس په تنګ دی او موږ د ولس استازي یو، موږ د حکومت استازي نه یو، موږ د ولس استازي یو، د ولس په رایو راغلي یو. نن زما ولس چې هغه رایه ماته راکړې ده د هغه رایې پوښتنه زما نه کوي او دا زما مسؤلیت ده چې زه د هغې رایې ځواب ورته ووایم او اوږه په اوږه ورسره ودرېږم او د دښمن مقابله وکړو. کله مو چې رئیس جمهور ته ویلې چې زه داسې امادګي لرم او دا کار کوم، هغه کوم غبرګون وښوده؟ نه، رئیس صاحب جمهور ما سره کوم غبرګون نه ده ښودلی او نه یې کومه خبره کړې ده، بلکې صحیح ویلي دي چې صحیح ده. که وروسته د هغې نه بیا رئیس جمهور خپل دریځ بدلوي هغه د هغې مشکل دی، زما مشکل نه دی. یو څه مې چې مقدمه کې مو ویلې وایي چې د مشرانو زیاتره حرکات یا شعارونه نمایي شوي. مثلا ښاغلی دوستم لاړه فاریاب ولایت ته، لومړی خو دا چې ښاغلی دوستم لومړی مرستیال هغه سره کافي امکانات دولتي وله، تاسو به لیدلي وي هغه چې دوی سره کافي امکانات او تجهیزات وله. دویم مسله دا وله چې د ښاغلي دوستم هغه حرکات دومره نمایشي وله ځکه چې طبعا دغه کاروان سره چې دی کله هغه سیمې ته ته نو مخالفینو به هغه سیمه پرېښودله. اوس ویل کېږي چې هغه سیمې بیرته د مخالفینو لاس ته وړېدلې دي. موده مخکې د فاریاب میمنه تهدید شوله، یعنې مرکز تهدید شو، یعنې یو نمایشي حرکت و او بیرته وضعیت هماغسې شو. دوه پوښتنې هلته مطرح کېږي. ښاغلي دوستم خو دولتي امکانات درلودل، تاسو به کوم امکانات او تجهیزاتو؟ دویم مسله ده چې تاسو نمایشي حرکات کوئ یا جدي اراده لرئ چې بیخي سیمه پاکه کړئ او دغه دلته ثبات او امنیت راولئ؟ مننه. اول قدم کې خو زه جنرال صاحب دوستم ته احترام لرم او زما شخصي انډیوال هم دی. هغه چې کوم حرکت کړی زه هغه حرکت سره هغې حرکت کې کومه خبره نه لرم. پر هغې دا حرکت قیاس راځم هغې سره دې کې شک نشته چې حکومتي امکانات هم دولتي موږ سره اراده ده، موږ سره عقیده ده، علماو فتوا صادره کړې ده، موږ سره د ولس قوت دی. په دې ولس مو د روس غاښ مات کړی و، د روس خوله مو ماته کړې وه او په همدې ولس به انشاءالله چې د داعش غاښ او د داعش خوله هم ماتوو او همدا ننګرهار به ادیره ګرځي او قبرستان ګرځي. دا مو د ولس سره واده کړې او زموږ خبرې چې دي دا شعار نه دی، موږ خپلو آمادګۍ کوو. بیا چې کله له خیره عملي میدان ته کېوتلو امیدواره یم چې هلته تاسو هم بیا دومره جرأت پیدا کړئ هلته راشئ او عملي میدان کې وګورئ چې څه خبرې روانې. حتما. خو د ننګرهار کې میش د ملي اردو قل اردو د امنیت قماندانۍ یا د ځانګړو ځواکونو کوم قطعات چې دي یا د ملي امنیت کوم چټک غبرګون قطعات چې ده دا به هم تاسو سره په دغه کاروان کې معلوم اوسي؟ زه لا اوسه پورې دا معلومات نه لرم، ګر چې خبرې مو شریکې کړي دي خو ټول سره یو رقم ته ځان باسي او په عین زمان کې دوی غواړي چې ولس دوه پړقه کي بل پلان سره روان کړی دی. خو زه به هیڅ کله دوی ته دا اجازه هم ورنه کړم او حتی که دوی نشي کولی چې د ولس امنیت تامین کړي، ولس ته یو هوساینه او آرامه ژوند په نصیب کړي، نو بیا د مهرباني وکړي استفا دې ورکړي چې نور خلک ورته راشي. محلي اداره ده سره همکاره ده؟ تر اوسه پورې په خولې سره همکار دي. عملی اقداماتو کې لا دوی د همکارۍ هیڅ نظر عملی اقدامات چې موږ د دوی د پردې شاته ګورو دوی حتی غواړي چې ولس کې نور مشکلات پیدا کړي. دغه پلان څه دی؟ تاسو ویلي یو پلان دی ډېر داسې جدي مو یاد کړه. وروره په اول قدم کې مې درته وویلې چې دا خو اوبه د سر نه خړي دي، دا پوښتنه باید د انیف اتمر نه وکړي او دا خلک ټول انیف اتمر ته ځوابګوی دي، رئیس جمهور ته ځوابګوی نه دي. داسې ښکارېږي چې د افغانستان رئیس جمهور انیف اتمر ډاکټر صاحب اشرف غني نه وي او موږ به هېڅکله انیف اتمر ته دا اجازه ورنه کړو. زموږ په رایو راغلی زموږ د رایې ځواب وایي چې زموږ د رایې ځواب نه وایي بیا موږ سره کیلیا نشته دي. د تاسو د ګوسفندنې سره جوخت خالي مسلم یار هم ګوسفندن درلوده، ننګرهار یو شمېر نور مشران هم، ولې ننګرهار کې معمولا دوه درې نور ادرسونه مې یادېږي. ستاسو ځینې تصویرونه هم فیسبوکونو کې ولیدل شوله چې دې کسان سره پخواني اختلافات مو تقریبا هېر کړي وي یا څنګه، خو یو ځای کې ناست وئ. آیا نور د ننګرهار مشران هم در سره مل دي؟ مشخصا یې که یاد کړم ښاغلی مسلم یار او حضرت علي. بله، حاجي صاحب، حضرت علي، مسلم یار صاحب، فریدون خان مومن، پیربخش ګردیوال، همداراز نور مشران زموږ ټولو خبره، نظر، مشوره، همداراز امان خیري زموږ ټولو خبره سره یو ده. موږ دې بخش ته یوه شورا جوړه کړې ده چې هغه د شورا سیاسي بخشونه جناب حاجي صاحب حضرت علي او مسلم یار صاحب مخکې وړي او نظامي بخش نظامي مسؤلیت زما په غاړه دی.
نو د مسلمیار صاحب هغه ګوتڅنډنه هم ستاسو سره جوخته شو وضرب الاجل مو یو شو یعنې تقریبا زما درته ویلې چې موږ دغه وخت کې هیڅ شخصي اختلافات منځ کې نه لرو، هدف مو یو دی، ټارګټ مو یو دی، د دې خاورې دښمن یو دی، د دې ولس د بچو دښمن یو دی، دې ته موږ ټول یو یو، دې کې هیڅ مشکل یو بل سره نه لرو. تازه خبرونه ښیي چې طالبانو هم یوه ځانګړې ډله یا ځانګړې قطعه د داعش د ځپلو لپاره جوړه کړې ده. ننګرهار د طالبانو او د داعش د اختلافاتو ډېر قوي مرکز هم و، څو ځله دوی شدید جګړې درلودلې. اوس ستاسو ټارګټ یوازې داعش ده یا طالبان مو هم ټارګټ دي یا طالبانو سره مل د داعش پر وړاندې؟ نه، هیڅ کله طالبانو سره مل نه. ګورئ داعش یو زه به تاسو ته یو ډېره جالبه خبره وکړم، دا ما نه د یاده وتلې وه. داعش او طالب به په اماراتو په شینوارو کې ونښتل، منځ کې به یې جنګ و، د پاسه به تیاري راغلی، طالب به یې وویشتو، داعش به یې پرېښودلو. طالب او داعش به په چپریار کې جنګ و. داعش باندې به چې زور راغی د ملي اردو بیس څنګ ته به نږدې راغلل او طالبانو نه باندې به بیرته د ملي اردو د بیس نه ډزې کېدلې. او دا شاهدان عیني شاهدان لري، یو نه دوه نه لس نه شل نه، چې کله وخت راغی هغه به ټول درته تلویزیونو ته راولم او تلویزیونو کې به یې درته کېنوم چې اوس ورته غوږ شئ چې دا خلک څه وایي. هغه به هغسې قصې درته وکړي چې بیا نه اسناد ته ضرورت شته، نه امضا ته ضرورت شته، نه مهر ته ضرورت شته او نه ټاپې ته ضرورت شته دی. نو لږ د حکومت هم وخوځېږي، ځکه زه شخصا خپله درته ووایم زه نه دلته ورکځی منمه، زه نه دلته افریدی منمه، دا زما خاوره ده. ته زما خاورې ته راځې او ټوپک هم راړی او نورې خبرې خو ټولې پرېږده. ته څنګه پښتون یې، ته څنګه مسلمان یې چې ته حیا او ناموس په نظر کې نه نیسې، ته یو ماشوم دوه پړقې کوې. دا هیڅ کله موږ ته قابل د برداشت نه دي. بیا مې هم درته ویلې، بیا هم درته وایم چې موږ خپله هر قسم خپل دا یو سر دی که نه، دې نه خو زیات شی نشته دی که نه، دا د دې ولس نه قربان ده او دا د نه وي. او کله چې دا سر د دې ولس نه قربانېږي نو دا به انشاءالله چې د داعش ادیره ګرځېږي. خو دا مو واضح نه کړله چې جبهه مو یوازې داعش پر وړاندې ده؟ مخکې مې تاسو ته ویلې حکومت دې وخوځېږي، بعضې نظامي تکتیکونه دي چې هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته یې اوس افشا کړو. هدف چې څوک د دې خاورې د بچي د هر افغان وینه چې وتویوي، که هغه په هر ژبه ګویا وي، هغه د دې خاورې دښمن دی. امیدواره یم چې د سوال ځواب دې پیدا کړي. را به شو د تجهیزاتو مسئلې ته. کله چې تاسې داسې یو لویې مبارزې او جګړې ته ځئ، کافي تجهیزات پکار دي. ګنګوسې دا ولې چې خصوصا د افغانستان په شمال کې بیا اندېښنې پیدا شولې. د تاسو پارلماني ملګرو یو دا ادعا وکړه، ښاغلي لالي دا ادعا وکړله چې اتانور په شمال کې وسلې ویشي او دا وړاندیزونه یې د ننګرهار یو شمېر مشران ته هم کړي چې داعش پر وړاندې د روسیې په اشاره باندې وسلې ویشي او په کندهار کې هم. تاسو ته د کوم چا له لوري یا مشخصا د عطا محمد نور له لوري د وسلو د ورکولو پیشنهاد شوی دی؟ زه ظاهر قدیر یم، زه هیڅ کله د چا د تاثیر لاندې نه ځم، نه د چا ډلې پورې مربوط یم، نه کوم تنظیم پورې مربوط یم، مستقل سړی یم. که د چا ضرورت و ما ته دې ووایي، زه به ورته امکانات ورکړم ځان ته د اسلحه واخلي. خو یې وړاندیز هم نه دی کړی؟ نه زه د چا وړاندیز منم او نه چا راته کړی اوسه پورې، او نه دا خپل سر چاته ټیټوم. ما درته ویلې دا جنګ په اراده او په عقیده یې کوو. وخت چې اراده او عقیده وه، دا جنګ زه په پروژې مخکې نه وړم. په افغانستان کې ټول جنګونه اکثره پروژې دي او مهارول هم پروژې دي. دا جنګ هم پروژه وه، خو مهارول به انشاءالله چې اراده او عقیده ده او دا به مهارېږي. ولې ننګرهار د داعش لپاره داسې یو مرکز وټاکل شو؟ سربیره پر دې چې موږ نور ناامنه ولایتونه هم لرو، موږ هلمند هم درلود، فراه کې یو وخت د داعش سره ولیدل شو، یا په خوست، پکتیا، دیزو کې هم. ولې ننګرهار ولې د داعش په مرکز بدل شي؟ زما په نظر سره چې د حکومت داسې برنامه وه چې په هغه لوی قندار کې خو چې د هلته طالبان په قوت کې دي، هلته داعش نشي کولی چې زر سر جګ کړي. په دغه منطقو کې طالب هغومره قوت کې نه و، نو دوی داعش را پیدا شولو. او نور داسې خبرې هم شته دي چې هغه به بیا وروسته راوځي چې په یو دوه ورځو کې 10 هلیکاپټره راځي او د شینوارو په خاوره کې او د ننګرهار په ساحه کې کوزیږي او اکمالیږي. هغه ټولې خبره به ورو ورو راوځي، خو یو دم ټولې خبرې نه راوځي. اوس موږ ته ډېر لوی پلان را په غاړه دی چې دا جنګ دی. یو وارې چې د دې جنګ له خیره خلاص شولو، بیا به بعد لا غره که ژوندي وو، دا نورې خبرې به راوځي. دوی د طالب د ځپلو لپاره دا راویسته. دوی ویل چې ګویا موږ به طالب په دوی باندې وځپو او طالب به د سولې میز ته راولو. دوی یعنې حکومت؟ بله، طالب به په دې وځپو او طالب به د سولې میز ته کېنوو. خو هغه خبره دوی ته برعکس شوله. هغوی ماشومان حلالول شروع کړل،
هغه د خلکو ناموسونو باندې تجاوز شروع کړلو هغوی د خلکو کورونه سیزل شروع کړل په اوایلو کې چې راوتل چېرته به یې کوم پلچک ملچک جوړول یا دغه کول ډېر بحثونه دلته سپین ږیرو دلته ولایتي ادارې سره هم کړي دي حتی مرکزي بیا ورته ویلي دي چې داعش نه دومره تشویش نشته دی هغه ښه کارونه کوي نو د دې خبرې څه معنا د دې نه تاسو څه معنا اخیستلی شئ ډېر ګیلمن ښکارئ له حکومت نه بیا په هغې کې له ښاغلي اتمر نه ډېر کلک ملاتړ یې هم وایي ګورئ یوازې داعش د دې لامل شو چې حکومت سره داسې دریځ ونیسي شخص تاسو ته معلومه وي زه کرزي صاحب سره هم په دواړه دورو کې مو سره انډیوالي کړې ده خو هېڅ تمه او آخره کې زه ورته میدان کې ولاړ وم ډاکټر صاحب اشرف غني سره مو انډیوالي کړې بدون کم تمې توقع او همدا اوس هم انډیوال یم سبا هم د انډیوالۍ نه منکرېږم تر څو چې ژوندی یم د انډیوالۍ نه منکرېږم خو هغه هر څوک چې د حکومت په چوکاټ کې دي او د دې ولس بچي وژني او د دې ولس بچو وژلو ته زمینه مساعدوي چې هغه زما پلار شهید حاجي قدیر مې مقابلې ته درېږم نور بحث باندې سره نه یعنې اوس هغه وضعیت راغلی چې تاسو باید مقابلې کې ودرېږئ بلې وسلې مو د جهاد د وخت دي یا تازه مو هم څه ترلاسه کړي ګورئ داسې کور دلته نشته دی چې یو میل اسلحه د خپل حفاظت لپاره ونه لري نو کله چې خبره حیا او ناموس ته راورسیږي نو هغه یو میل اسلحه ښه ده او که حیا او ناموس ښه دی د داسې ژوند نه چې دا اوس موږ ژوندي یو د دې نه موږ ته مرګ 100 واره بهتر دی او چې 100 واره پې باندې مړ شم او 100 واره بیا ژوندی م شم بیا هم پې ځان وژنم خو د دې موضوع نه د دې دغه نه به موږ شاته نه ځو تر څو پورې مو چې د داعش هدیره نه وي ګرځولي لکه څنګه مو چې درته ویلي دي په شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو یا ملیشو څخه بیا خلک برعکس په تنګ دي ظاهرا هغوی خپل هم دا شعار ورکوي چې دوی د مخالفین ځپل لپاره پورته شي ول حتی د قندوز د سقوط یو عامل دغه بلل کېده چې ولسي پاڅون په نامه باندې یا د ملیشو په نامه باندې کوم کسان چې فعالیت کوي برعکس د خلکو د ځورېدلو یو ادرس ګرځېدلی د خلکو څخه د باج اخیستنې د خلکو څخه د ځورولو حتی هغه مسایل چې تاسو یاد کړئ چې د مخنیوي دپاره تاسو اقدام کوئ برعکس شی و په ځینو ولایتونو کې د خلکو ناموس هم مسؤول نه و په داسې وضعیت کې څومره تدابیر مو نیولي دي چې دغه وضعیت بیا کنټرول هم کړی شي بیرته د خلکو باندې وسلو ویشل او بیرته یې کنټرول ډېر زیات تدابیر غواړي یو خو د وسلو ویشلو خبره دقه مه یادوئ هغه مې مخکې درته ځواب کړله بله دویمه خبره دا ده چې تدابیر موږ ورته لرو خپله د منطقې خلک دي او عین زمان کې موږ څه اصول هم ورته ټاکو کله دا خلک دې دپاره نه دي راغلي نه موږ د زه شخصا خپله ملیشو سره مخالف یم هېڅ د ملیشې طرفدار نه یم خو نن مې سر ته راغلی ده نن مې نه پرېږدي نن مې حیا ناموس ژوند مال جایداد ټول په خطر کې دی دې وخت کې تا باندې جهاد فرض دی موږ دلته د امتیاز دپاره نه یو راوتي کله چې له خیره سره دا موضوع خلاصه شوله هر یو به ځي خپل کور ته نه به د دولت نه څه غواړي نه به د حکومت نه څه غواړي او هغه تشویشونه چې کوم دي د شمالي ولایاتو موضوع او دا فرق کوي دا باید د هغوی سره شریکه نه کړو څه وخت مو بشپړ چمتووالی نیول کیږي او حرکت کوئ زمونږ ملګري او ولس ټول آماده دي زمونږ خالي ډېر لږ وخت یو څو ورځې دي چې ځکه ما ورته چې حکومت په دومره عظمت سره نشي کولی چې خپله آمادګي ښکاره کړي او زه بیا هم درته وایم چې 100,000 کسان هم د حکومت نه نوځي چې هماغه د ولس خلک او هماغه زاړه مجاهدین هغه قرارګاوې چې 15 ساعته او 6 ساعته ورته په خپلو لارې دي وی نه نیسي د هغوی قرارګاوې د بینه لاړې نشي نن به 15 ورځو دپاره ارامه شي شپږمه ورځ بیرته در باندې بیا راکوزېږي او زمونږ پلان او زمونږ هدف دا دی چې د دوی هغه اصلي قرارګاوې د بینه ویسو او دوی هملته نیست و نابود کړو د عملیاتو ډېر تمرکز مو پر کومو ولسوالیو ده دا نظامي تکتیکونه دي دا اوس نشم ویلی بخښنه غواړم بله مسله دا ده چې امکانات مو طبعا جګړه بیا هم دغسې پراخه جګړه او داسې یو قوي مخالف ادرس پر وړاندې ډېر زیات مصارف لري امکانات مو مطلق شخصي دي حاجي ظاهر کوم فقیر نه دی کوم سرک نه دی راوتی حاجي ظاهر ته خدای دومره امکانات ورکړي دي چې دا ولایت باندې هر رقم ور بل وي او حاجي ظاهر خپل خلکو سره ودرېږي او د خپلو شخصي امکاناتو نه هم کار واخلي عین زمان کې ټول ولس هم دې ته تیار ده چې حتی عقل عضویت پکې واخلي او دې ته آمادګي هغه نه تشویش نشته دی نه چاته سر ټیټوو نه یې د چا نه غواړو ځکه خپله خاوره مې ده خپله به یې ګټم دا وګیر یم خپله به یې ګټم او خپله به یې پاکوم د داعش نوم چې کله یادېږي دا پروژه ډېره نړیواله ده او سیمه کې خصوصا د روسیې وروستي تحرکات دا ښیي چې موضوع ډېره مغلقه ده تاسو یو قوي ادرس یاست دلته او دا اواز تقریبا د لومړي ځل لپاره د عمل لوري ته ځي کوم بهرني ادرس زیاته اشاره کیږي د افغانستان شمالي طرف ته چې کوم هیوادونه پراته دي یا سفارت تاسو سره په دې برخه کې د مشورې دپاره یا هم د کوم بل هدف دپاره لیدې کته کړي نه اوسه پورې نه را سره چا لیدلي دي
ځکه نه راسره چا کتلي دي. ما چې کله دا تصمیم ونیولو زه د شپې 12 بجې په وزیر اکبر خان کې تلویزیون ته ناست او تلویزیون مې لیدلو چې ومې لیدل دا خپل سپین ږیري مشران او چې دای په ماینونو کېنول او په بمونو الوزول هماغه ځای کې مې تصمیم ونیولو چې حاجي ظاهره د دې ژوند نه مرګ 100 واره بهتر دی او هماغلته سهار ته پارلمان ته راغلم اعلان مې وکړلو او نور پسې راکېوتلم جلال آباد ته. اوسه پورې جلال آباد کې یم، نه چا سره تماس نه لرم، نه مې نیولی ده او نه کوم علاقمندي ورسره لرم. داعش ته وایي چې د پاکستان بله پروژه ده، سپین بیرغ په توره اوښتی دی، ستاسو تعریف هم دغه دی؟ بلې داعش راځي د کوم ځای نه، راوړي د کوم ځای نه، یعنې په دې خو موږ سترګې نشو پټولی. دا کاملا پاکستان دی او پاکستان دی په دې خبره ما وخت هم پاکستان باندې غږ کړی و چې په دې خبره پوه کوم ورونه چې تا افغانانو ته بلایې او کومې کندې چې تا افغانانو ته شکوې، داسې ورځ به راشي چې په هغه اور به ستا لمن سوځېږي او داسې ورځ به راشي چې په هغه کنده کې به ته غورځېږي او هغه ورځې به هم لرې نه وي. دا حالات داسې ښایي چې پاکستان ستا لمن هم غونډېږي. یا خپل د دې کارونه لاس واخله او کني چادر کن چادر پیچ. ستاسو ګوتڅنډنه ډېره جدي وله، حاجي ظاهر به یا بیرته بریالی کابل ته راځي هغه به دوه ورته کوو. اوس هم دغه دریځ باندې ولاړ یاستئ؟ ما مخکې درته ویلې چې 1000 وارې مړم شم او بیا ژوندی شم بیا هم پې ځان وژنم. یعنې حاجي ظاهر به د شینوارو تر بشپړې تصفیې د مخه موږ په کابل کې نه ګورو؟ نه، یو هغه کاجل یو کار ته پیدا کېږي. نه هدف مې دا دی چې مطلق بیرته راوګرځئ. نه، مطلق بیرته راګرځېدل ناممکنه ده. د وضعیت څخه او د هغوی د قوت څخه مطالعه لرئ، یعنې مطمئنه یاستئ چې د جګړه که به بریالي شئ؟ انشاءالله، ځکه چې هغه پروژه ده او زمونږ اراده او عقیده ده او دا څه ګیدړان دي. دا زمونږ خاوره ده، زمونږ خاورې ته خو موږ اوسه پورې ویده وو. موږ ډېر وخت کېږي ټوپک ورته ایښی وو چې اوس ضرورت د دې راپېښ شو، بیا چې کله له خیره میدان ته کېوتلو دا زه هلته د کال بسترې ورته نه وهم. که ژوند و د خدای رضا وه بیا به په تلویزیونو واورئ چې څه حالت روان دی. یعنې اټکلي ذکر راته ووایاست څومره وخت؟ یاره انشاءالله که ژوندي وو د خدای رضا وه د 15 ورځو نه به ډېرې وانخلي. یعنې مطمئنه یاستئ دومره لویه پروژه چې د یو خوا نه اټکلي دې راته ویلي دي، اټکلي مې درته ویلي که 3 ورځې زیات یا 3 ورځې کمې کېدای شي د 15 ورځو نه زر هم وشي. دا خپله ماته ډېره جالبه ده چې د ورځو په هغه کې حد اقل تاسو وایاست، ځکه چې اټکلي پوښتنه وکړله، دقیقه پوښتنه، خپل سوال بیرته مه بدلوه. اټکلي پوښتنه دې وکړله، اټکلي یعنې ورځو کې دی، خو دا 15 دا ما درته ویلي 15 موږ د منطقي خلک یو، موږ په هر ګودر بلد یو، موږ په هره تیږه بلد یو، موږ په هره دره کې بلد یو، موږ په دې بلد یو چې کوم ځای کې دې وتړو، موږ په دې بلد یو چې کوم ځای کې دې ونیسو، موږ په دې ټولو سرونو هغه رازونه دي هغه موږ تاسو ته نشو ویلی. بلکل دا اټکلي مو چې ویلې ما ته ډېره جالبه وه، دا ورځې کمې دي که اټکلي هم وي. زه دغه وایم چې یعنې داسې یو لویه پروژه چې یو خوا نه تاسو حکومت هم پرې د هغوی په ملاتړ زمینه سازۍ باندې متهم وایي، نور حکومت به هغه جرأت نشي کولی، پروژه هم نړیواله واوسي، 15 ورځې به حاجي ظاهر وتوانېږي یا د هغې څخه زیات و کم؟ حاجي ظاهر نه دی، ولس دی، ولس زور د خدای زور دی. او ما درته مخکې مو ویلې چې هلته موږ نه ځو چې دوی ته خیمې یا بسترې ووهو، یا به دوی ختموو یا به ځان پې ختموو، دا به ثابتوو. هلته موږ ټوقې چا سره نه کوو، موږ نه داعش سره ټوقې کوو نه بل چا سره، موږ تنها خپل ولس ته نجات ورکوو. که داعش هوښیار وي، اورکزی هوښیار وي، افریدی هوښیار وي، باید بړستن دې وتړي، خپې دې سستې کړي او ځان دې باسي. که اجازه مو وي زه به راشم یو شمېر ګنګوسو ته. اوازې دي، اتهامات دي، وایي چې د ننګرهار یو شمېر مشران بیا ځینو طالب ډلو سره هم خواخوږي لري، یا حداقل هغوی سره اړیکو کې، یا حداقل هغوی ورسره په یو تفاهم کې چې یو بل سره کار نه لري، او کله کله په دغسې مواردو کې اهداف یې یو ځای کېږي. دا اتهامات دي. البته زه غواړم چې تاسو ځواب واخلم. اصلا دا خبره کاملا غلطه ده. خپل بخش کې خو یې کاملا درته ردومه. حاجي ظاهر هر هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دښمن دی، افغانستان د بچي د سر غل دی، هغه د حاجي ظاهر دښمن دی. را به شو ستاسو غوښتنو ته له حکومت څخه ممکن خبره له غوښتنو اوښتي، اوس خبره یوازې توصیو یا ګوتڅنډنو ته رسېدلې وي، ولې حکومت ته بیا حکومت کې هغه مسؤل ادرسونو ته ولسمشر، امنیت شورا، دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت ته مو هغه وینا څه ده؟ دوی نه مو غوښتنه دا ده چې ګورئ افغانان هستئ، راشئ په افغانانو باندې زړه وسېږئ. بالخصوص اتمر صاحب ته وایم چې په افغانانو باندې زړه وسېږه. ته په دې فکر چې زه به اوس نه ځان ته کمپاین کوم او آینده کې ریاست جمهوري، دا ریاست جمهوري تا ته نور افغانان نه درکوي. تا افغانان وپېژندله چې ته څوک یې. اوس هم سر وخت دی قاطع اقدام. زه تا ته وایم چې رئیس د شورای امنیت مشاور دی،
نن پورې تاسو کوم غږ د هغې نه اورېدلی ده په دې باره کې نن پورې کومه مرکه د هغې لیدلې ده پټ دی چېرته پټې ولې پټې دا تړون چې د پاکستان سره امضا کړو دا د چا فشار و دا چا امضا کړلو آیا دې تړون کې دا خبره نه وه چې پاکستان به دې خواته خپل عملیاتونه کوي نو پاکستان دا رقم عملیاتونه په ما باندې اجرا کوي تا دا رقم تړون ورسره امضا کړی و ګوره یارانو هغه تړون مخې ته راواخلئ د هغه تړون مادې مخې ته راواخلئ چې دوی به استخباراتي معلومات هم سره شریکوي او بعضې ځي کې به دوی داخلیږي او دوی به عملیات کوي دا رقم ما پې وژني دا رقم زما ما پې باندې بې حیا کوي دا رقم زما خور مور پې باندې بې حیا کوي دا رقم زما کور پې باندې سیزي دا رقم زما سر ور باندې غوسوي آیا دا د تړون دغه هم دا وه ډېره خطرناکه خبره ده دا پوښتنه باید د حنیف اتمر نه وشي او د تاسو خبر څخه بیا هم زما برداشت ده چې داعش د ښاغلي اتمر د کمپاین یوه وسیله ده بلې 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 داعش تعریف کړئ ګورئ داعش په دوو بخشو دی که تاسو فکر کوئ چې هغه دا هغه د سوریې او د عراق داعش دی نه معذرت غواړم دا داعش په پاکستان کې جوړ شوی دا داعش وخته جوړ شوی خو دوی د تطبیق یا د دوی د راړولو لپاره کله چې په اول وار باندې د پاکستان لوی درستیز دلته راغی رایل شریف بیا زمونږ او ستاسو رئیس صاحب جمهور او نور ټیمې لاړلو پاکستان ته او بیا رئیس صاحب جمهور یوازې د رایل شریف سره ملاقات کولو نه وزیر دفاع و نه وزیر داخله و نه رئیس امنیت ملي و بیا بعد د هغې نه رایل شریف لاړلو امریکې ته هلته ورته $1 میلیارډ قبول شول بیا د ضرب العظم په نوم باندې یو پروګرام په وزیرستان کې چې څه رقم هغه خلک راوباسي ورو 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 او افغانستان ته یې راواړي دا ډېره اوږده قصه ده ما هغه لنډ دغه درته ویلې بیا نور که کله ژوندي وو له خیره کابل ته راغللو بیا به په دې باندې بحث کوو سره او که دې مسئلې ته هم راشو چې هغه تعریف چې معمولا کیږي د طالبان برخه کې مې وخت کېده اوس دا تعریف باید داسې وشي نو بیا ستاسو د خبرو ته په کتو سره چې د امریکا پروژه د پاکستان تجهیزات امکانات او د افغان حکومت توافق بالاخره داعش وزېږو د امریکا پروژې نه مې هدف دا نه و چې امریکې ورته ویلي چې زه ته داعش وزېږوه امریکې د وزیرستان د پروګرام لپاره ورته پیسې چې وزیرستان تصفیه کړه دغه ډلې خلاصې کړه هغوی چې په دې پروژه کې بله پروژه جوړه کړله که تاسو په جریان کې وایي بیرته امریکې اعلان وکړلو چې هغه $1 میلیارډ چې موږ کومک اعلان کړی و هغه بند اوقات دې کې ډېرې خبرې دي او تقریبا وروستۍ برخه ته رسېږو یو دوه پوښتنې یا پیغام ستاسو واخلو اوس د ټولو خبرو غورچاڼ مو راغونډ کړی او بالاخره دا چې ننګرهاریانو ته په ننګرهار کې ځانګړې توګه باندې د شینوارو ولسونو ته هم پیغام څه دی ټولو ننګرهاریانو ته ټولو شینوارو ته مشرقي والو ته ټولو افغانانو ته مو دا پیغام دی چې افغانانو موږ او تاسو هغه خلک وو چې داسې تجاوزګر دښمنان به موږ خوله ورماتوله او همدلته به مو ورته دیرې جوړولې یو لوی مثال روس دی او دا هم د روسانو نه بدتر دي او بد ښه نه دي یعنی دوی کې د علماو په فتوا ورکړې په دوی باندې جهاد فرض عین دی نو ولس د ټول خپل آمادګي ولري او ولس د دا تشویش نه لري چې ګویا څوک نشته دي شاته دا ولس داسې بچي زیږولي دي چې هغه بچي کله راووتل میدان ته نو انشاءالله تعالی چې دا ټول به د بین ځي او د دوی دا حرکات به هم ختمیږي دوی به خپله هم ختمیږي نو ولس خالی باید چمتو اوسېږه آماده اوسېږه موږ د دې خپلې موضوعګرۍ نه او د دې خپل پروګرام نه په هیڅ رقم باندې عقب نشي نیولی حتما دا کار کوئ که ژوندی وم بلې که مړ وم بیا دوه راته وکړي او له حکومته مو تمه هم مطلقا شلیدلې نه تمه مو نه ده شکېدلې ترې نه اوس هم ورسره خبرې لرو اوس هم دغه لرو که بیا احیانا انسان د دنیا د نه راتلل بیا به ورته وایي چې حکومته اوس ته پاتې په خپه واړه خپل چایس که موږ یې درته ښکاره کوو چې سړی دښمن څنګه وهي ډېره مننه کوم د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی عبدالظاهر قدیر له تا څخه مننه کوم کور مو ودان بخیر صحیح سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش د فعالیت په هکله د ولسي غبرګون غږ چې ښاغلي قدیر اوچت کړی وه دا چې دوی د ضرب الاجل د پای ته رسېدو سره څه اقدامات کوي په دې هکله تاسو دوی خبرې واورېدلې مشخصا هغه مهم ټکي چې پکې و او جالب هم وله یو دا چې حکومت او بیا په حکومت کې مشخصا امنیت شورا او ښاغلي اتمر هغه څه چې باید کړي وي نه دي کړي او دا خپله په خپل ذات کې یو شمېر شکونه زیږوي چې ممکن د دې ادرسه هم د داعش د زیږولو لپاره توافق موجود واوسي دویم مسله دا ده چې که څوک کومک وکړي که ونه کړي ښاغلی قدیر او د ملګري ولسونه به دا اقدام حتما کوي دوی لا هم پر خپل دریځ ولاړ دي او تر ټولو مهم مسله دا چې د ولس او د دوی په شخصي امکاناتو به دغه جګړه ډیر وخت هم نه نیسي دوی ژمن دي متحد دي چې په اټکلیزه توګه
د څو ورځو په جریان کې داعش د ننګرهار څخه او بیا مشخصا د شینوارو څخه مطلقا محوه کړي. هغه ځایونه کې چې داعش اوس کمپونه لري یا داعش هلته میشت دي، هلته د افغان امنیتي ځواکونو ژر رسېدل یا عملیات کول ډېر اسان نه برېښي. دا کار باید بیا هم همدغه ولسونه وکړي. دا چې واقعا داعش به د څو ورځو یا حد اکثر د څو میاشتو په لړ کې له شینوار څخه محوه شي، هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو سره به ځواب شي. تر بیا پاک الله سپارم، سرلوړي اوسئ. نامنه ولایتونه هم لرو، موږ هلمند هم درلوده، فراه کې وخت د داعش سره ولیدل شو، یا په خوست پکتیا د زو کې هم. ولې ننګرهار ولې د داعش په مرکز بدل شي؟ زما په نظر سره چې د حکومت داسې برنامه وه چې په هغه لوی قندار کې خو چې د هلته طالبان په قوت کې دي، هلته داعش نشي کولی چې زر سرجي کړي. په دغه منطقو کې طالب هغومره قوت کې نه و، نو دوی داعش را پیدا شولو. او نور داسې خبرې هم شته دي چې هغه به بیا وروسته راوځي چې په یو دوه ورځو کې 10 هلیکاپټره راځي او د شینوارو په خاوره کې او د ننګرهار په ساحه کې کوزیږي او اکمالیږي. هغه ټولې خبره به ورو ورو راوځي، خو یو دم ټولې خبرې نه راوځي. اوس موږ ته ډېر لوی پلان را په غاړه دی چې دا جنګ دی. یو واره چې د دې جنګ له خیره خلاص شولو، بیا به بعد لا غره که ژوندي وو دا نورې خبرې به راوځي. دوی د طالب د ځپلو لپاره دا راویسته، دوی ویل چې ګویا موږ به طالب په دوی باندې وځپو او طالب به د سولې میز ته راولو. دوی یعنې حکومت؟ بله، طالب به په دې وځپو او طالب به د سولې میز ته کینوو. خو هغه خبره دوی ته برعکس شوله. هغوی ماشومان حلالول شروع کړل، هغه د خلکو ناموسونو باندې تجاوز شروع کړلو، هغوی د خلکو کورونه سیزل شروع کړل. په اوایلو کې چې راووتل چېرته به یې کوم پلچک ملچک جوړول یا دغه کول، ډېر بحثونه دلته سپین ږیرو دلته ولایتي ادارې سره هم کړي دي، حتی مرکزي. بیا ورته ویلي دي چې داعش نه دومره تشویش نشته دی، هغه ښه کارونه کوي. نو د دې خبرې څه معنا، د دې نه تاسو څه معنا اخیستلی شئ؟ ډېر ګیلمن ښکارئ له حکومت نه، بیا په هغې کې له ښاغلي اتمر نه ډېر کلک ملاتړ یې هم وایي. ګورئ، یوازې داعش د دې لامل شو چې حکومت سره داسې دریځ ونیسي؟ شخص تاسو ته معلومه وي، زه کرزي صاحب سره په دواړه دورو کې مو سره انډیوالي کړې ده، خو هېڅ تمه او آخره کې زه ورته میدان کې م ولاړ وم. ډاکټر صاحب اشرف غني سره مو انډیوالي کړې بدون کم تمې توقع، او همدا اوس هم انډیوال یم، سبا یم د انډیوالۍ نه نه منکرېږم، تر څو چې ژوندی یم د انډیوالۍ نه نه منکرېږم. خو هغه هر څوک چې د حکومت په چوکاټ کې دي او د دې ولس بچي وژني او د دې ولس بچو وژلو ته زمینه مساعدوي، چې هغه زما پلار شهید حاجي قدیر امي مقابلې ته درېږم، نور بحث باندې در سره نه کوي. یعنې اوس هغه وضعیت راغلی چې تاسو باید مقابلې کې ودرېږئ؟ بلې. وسلې مو د جهاد د وخت دي یا تازه مو هم څه ترلاسه کړي؟ ګورئ، داسې کور دلته نشته دی چې یو میل اسلحه د خپل حفاظت لپاره ونه لري. نو کله چې خبره حیا او ناموس ته راورسېږي، نو هغه یو میل اسلحه ښه ده او که حیا او ناموس ښه دی. د داسې ژوند نه چې دا اوس موږ ژوندي یو، د دې نه موږ ته مرګ 100 واره بهتر دی. او چې 100 واره پې باندې مړ شم او 100 واره بیا ژوندی م شم، بیا هم پې ځان وژنم. خو د دې موضوع نه، د دې دغه نه به موږ شاته نه ځو تر څو پورې مو چې د داعش هدیره نه وي ګرځولي، لکه څنګه مو چې درته ویلي دي. په شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو یا مالیشو څخه بیا خلک برعکس په تنګ دي. ظاهرا هغوی خپل هم دا شعار ورکوي چې دوی د مخالفین ځپل لپاره پورته شي، ول حتی د قندوز د سقوط یو عامل دغه بلل کېده چې ولسي پاڅون په نامه باندې یا د ملیشو په نامه باندې کوم کسان چې فعالیت کوي برعکس د خلکو د ځورېدلو یو ادرس ګرځېدلی و، د خلکو څخه د باج اخیستنې، د خلکو څخه د ځورولو، حتی هغه مسایل چې تاسو یاد کړئ چې د مخنیوي دپاره تاسو اقدام کوئ، برعکس شوي وو. په ځینو ولایتونو کې د خلکو ناموس هم مسؤول نه و په داسې وضعیت کې. څومره تدابیر مو نیولي دي چې دغه وضعیت بیا کنټرول هم کړی شي، بیرته د خلکو باندې وسلو ویشل او بیرته یې کنټرول ډېر زیات تدابیر غواړي؟ یو خو د وسلو ویشلو خبره رقمه ده، هغه مې مخکې درته ځواب کړله. بله دویمه خبره دا ده چې تدابیر موږ ورته لرو، خپله د منطقې خلک دي او عین زمان کې موږ څه اصول هم ورته ټاکو. کله دا خلک دې دپاره نه دي راغلي، نه موږ زه شخصا خپله ملیشو سره مخالف یم، هېڅ د ملیشې طرفدار نه یم، خو نن مې سر ته راغلی ده، نن مې نه پرېږدي، نن مې حیا، ناموس، ژوند، مال، جایداد ټول په خطر کې دی. دې وخت کې تا باندې جهاد فرض دی. موږ دلته د امتیاز دپاره نه یو راوتي. کله چې له خیره سره دا موضوع خلاصه شوله، هر یو به ځي خپل کور ته، نه به د دولت نه څه غواړي نه به د حکومت نه څه غواړي، او هغه تشویشونه چې کوم دي د شمالي ولایاتو موضوع او دا فرق کوي، دا باید د هغوی سره شریکه نه کړو. څه وخت مو بشپړ چمتوالی نیول کېږي او حرکت کوئ؟ زموږ ملګري او ولس ټول آماده دي. زموږ خالي ډېر لږ وخت، یو څو ورځې
دي چې ځکه ما ورته ویلي چې حکومت په دومره عظمت سره نشي کولی چې خپله آمادګي ښکاره کړي. او زه بیا هم درته وایم چې 100,000 کسان هم د حکومت نه نوځي چې هماغه د ولس خلک او هماغه زاړه مجاهدین هغه قرارګاوې چې 15 ساعته او 6 ساعته ورته په خپلو لارې دي وی نه نیسي د هغوی قرارګاوې د بینه لاړې نشي. نن به 15 ورځو دپاره ارامه شي، شپږمه ورځ بیرته در باندې بیا راکوزېږي. او زموږ پلان او زموږ هدف دا دی چې د دوی هغه اصلي قرارګاوې د بینه ویسو او دوی هملته نیست و نابود کړو. د عملیاتو ډېر تمرکز مو پر کومو ولسوالیو ده؟ دا نظامي تکتیکونه دي، دا اوس نشم ویلی، بخښنه غواړم. بله مسله دا ده چې امکانات مو طبعا جګړه بیا هم دغسې پراخه جګړه او داسې یو قوي مخالف ادرس پر وړاندې ډېر زیات مصارف لري، امکانات مو مطلق شخصي دي؟ حاجي ظاهر کوم فقیر نه دی، کوم سړک نه دی راوتی. حاجي ظاهر ته خدای دومره امکانات ورکړي دي چې دا ولایت باندې هر رقم ور بل وي او حاجي ظاهر خپل خلکو سره ودرېږي او د خپلو شخصي امکاناتو نه هم کار واخلي. عین زمان کې ټول ولس هم دې ته تیار ده چې حتی عقل عضویت پکې واخلي او دې ته آمدګي. هغه نه تشویش نشته دی، نه چاته سر ټیټوو نه یې د چا نه غواړو، ځکه خپله خاوره مې ده، خپله به یې ګټم، دا وګیر یم، خپله به یې ګټم او خپله به یې پاکوم. د داعش نوم چې کله یادېږي دا پروژه ډېره نړیواله ده او سیمه کې خصوصا د روسیې او روسي تحرکات دا ښیي چې موضوع ډېره مغلقه ده. تاسو یو قوي ادرس یاست دلته او دا اواز تقریبا د لومړي ځل لپاره د عمل لوري ته ځي. کوم بهرني ادرس زیاته اشاره کېږي د افغانستان شمالي طرف ته چې کوم هېوادونه پراته دي یا سفارت تاسو سره په دې برخه کې د مشورې دپاره یا هم د کوم بل هدف دپاره لیده کته کړي؟ نه، اوسه پورې نه راسره چا لیدلي دي، ځکه نه راسره چا کتلي دي. ما چې کله دا تصمیم ونیولو زه د شپې 12 بجې په وزیر اکبر خان کې تلویزیون ته ناست او تلویزیون مې لیدلو چې ومې لیدل دا خپل سپینګیري مشران او چې دای په ماینونو کېنول او په بمونې الوزول، هماغه ځای کې مې تصمیم ونیولو چې حاجي ظاهره د دې ژوند نه مرګ 100 واره بهتر دی. او هماغلته سهار ته پارلمان ته راغلم، اعلان مې وکړلو او نور پسې راکېوتلم جلال آباد ته. اوسه پورې جلال آباد کې یم، نه چا سره تماس نه لرم، نه مې نیولی ده او نه کوم علاقمندي ورسره لرم. داعش ته وایي چې د پاکستان بله پروژه ده، سپین بیرغ په توره اوښتی دی، ستاسو تعریف هم دغه دی؟ بلې، داعش راځي د کوم ځای نه، راوړي د کوم ځای نه، یعنې په دې خو موږ سترګې نشو پټولی. دا کاملا پاکستان دی او پاکستان دی په دې خبره ما وخت هم پاکستان باندې غږ کړی و چې په دې خبره پوه کوم ورونه چې تا افغانانو ته بلایې او کومې کندې چې تا افغانانو ته شکوې، داسې ورځ به راشي چې په هغه اور به ستا لمن سوځېږي او داسې ورځ به راشي چې په هغه کنده کې به ته غورځېږي او هغه ورځې به هم لرې نه وي. دا حالات داسې ښایي چې پاکستان ستا لمن هم غونډېږي. یا خپل د دې کارونه لاس واخله او کني چادرخان چادر پیچ. ستاسو ګوتڅنډنه ډېره جدي وله. حاجي ظاهر به یا بیرته بریالی کابل ته راځي او یا به دوه ورته کوو. اوس هم دغه دریځ باندې ولاړ یاستئ؟ ما مخکې درته ویلې چې 1000 وارې مړم شم او بیا ژوندی شم بیا هم پرې ځان وژنم. یعنې حاجي ظاهر به د شینوارو تر بشپړې تصفیې د مخه موږ په کابل کې نه ګورو؟ نه. یو هغه که عاجل یو کار ته پیدا کېږي نه، هدف مې دا دی چې مطلق بیرته راوګرځئ. نه، مطلق بیرته راګرځېدل ناممکنه ده. د وضعیت څخه او د هغوی د قوت څخه مطالعه لرئ، یعنې مطمئنه یاستئ چې د جګړه که به بریالي شئ؟ انشاءالله، ځکه چې هغه پروژه ده او زموږ اراده او عقیده ده او دا سګیدړان دي. دا زموږ خاوره ده، زموږ خاورې ته خو موږ اوسه پورې ویده وو. موږ ډېر وخت کېږي ټوپک ورته ایښی و چې اوس ضرورت د دې راپېښ شو، بیا چې کله له خیره میدان ته کېوتلو دا زه هلته د کال بسترې ورته نه وهم، که ژوند و د خدای رضا وه بیا به په تلویزیون واورئ چې څه حالت روان دی. یعنې اټکلي ذکر راته ووایاست څومره وخت؟ یاره انشاءالله که ژوندي وو د خدای رضا وه د 15 ورځو نه به ډېرې وانخلي. یعنې مطمئنه یاستئ دومره لویه پروژه چې د یو خانه اټکلي دې راته ویلي دي، اټکلي مې درته ویلي که 3 ورځې زیات یا 3 ورځې کم کېدای شي د 15 ورځو نه زر هم وشي. دا خپله ماته ډېره جالبه ده چې د ورځو په هغه کې حد اقل تاسو وایاست، ځکه چې اټکلي پوښتنه وکړله، دقیقه پوښتنه، خپل سوال بیرته مه بدلوه. اټکلي پوښتنه دې وکړله، اټکلي یعنې ورځو کې دی، خو دا 15-20 دا زمانه ما درته ویلي 15-20 موږ د منطقې خلک یو، موږ په هر ګودر بلد یو، موږ په هره تیږه بلد یو، موږ په هره دره کې بلد یو، موږ په دې بلد یو چې کوم ځای کې دې وتړو، موږ په دې بلد یو چې کوم ځای کې دې ونیسو، موږ په دې ټولو سرونو هغه رازونه دي هغه موږ تاسو ته نشو ویلی. بالکل دا اټکلي مو چې ویلې ما ته ډېره جالبه وه، دا ورځې کمې دي که اټکلي هم وي. زه دغه وایم چې یعنې داسې یو لویه پروژه چې یو خانه تاسو حکومت هم پرې د هغوی په ملاتړ یا زمینه سازۍ باندې متهم وایي، نور حکومت به هغه جرأت نشي کولی، پروژه هم نړیواله واوسي، 15 ورځې به حاجي ظاهر وتوانېږي یا د هغې څخه زیات و کم؟ حاجي ظاهر نه دی، ولس دی،
ولس زور د خدای زور دی او ما درته مخکې مو ویلې چې هلته موږ نه ځو چې دوی ته خیمې یا بسترې ووهو یا به دوی ختموو یا به ځان پې ختموو دا به ثابتوو هلته موږ ټوکې چا سره نه کوو موږ نه داعش سره ټوکې کوو نه بل چا سره موږ تنها خپل ولس ته نجات ورکوو که داعش هوښیار وي اورکزی هوښیار وي افریدی هوښیار وي باید بړستن دې وتړي او خپې د سستې کړي او ځان دې باسي که اجازه مو وي زه به راشم یو شمېر ګنګوسو ته اوازې دي اتهامات دي وایي چې د ننګرهار یو شمېر مشران بیا ځینو طالب ډلو سره خواخوږي لري یا حداقل هغوی سره اړیکو کې یا حداقل هغوی ورسره په یو تفاهم کې چې یو بل سره کار نه لري او کله کله په دغسې مواردو کې اهداف یې یو ځای کېږي دا اتهامات دي البته زه غواړم چې تاسو ځواب واخلم اصلا دا خبره کاملا غلطه ده خپل بخش کې خو کاملا درته ردومه حاجي ظاهر هر هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دښمن دی افغانستان د بچي د سر غل دی هغه د حاجي ظاهر دښمن دی را به شو ستاسو غوښتنو ته له حکومت څخه ممکن خبره له غوښتنو اوښتي اوس خبره یوازې توصیو یا ګوتڅنډنو ته رسېدلې وي ولې حکومت ته بیا حکومت کې هغه مسؤل ادرسونو ته ولسمشر امنیت شورا دفاع وزارت ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت ته مو هغه وینا څه ده دوی نه مو غوښتنه دا ده چې ګورئ افغانان هستئ راشئ په افغانانو باندې زړه وسېځئ بالخصوص اتمر صاحب ته وایم چې په افغانانو باندې زړه وسېځه ته په دې فکر چې زه به اوس نه ځان ته کمپاین کوم او آینده کې ریاست جمهوري دا ریاست جمهوري تا ته نور افغانان نه درکوي تا افغانانو وپېژندله چې ته څوک یې اوس هم سر وخت دی قاطع اقدام زه تا ته وایم چې رئیس د شورای امنیت مشاور دی نن پورې تاسو کوم غږ د هغې نه اورېدلی ده په دې باره کې نن پورې کومه مرکه د هغې لیدلې ده پټ دی چېرته پټې ولې پټې دا تړون چې د پاکستان سره امضا کړو دا د چا فشار و دا چا امضا کړلو آیا دې تړون کې دا خبره نه وه چې پاکستان به دې خواته خپل عملیاتونه کوي نو پاکستان دا رقم عملیاتونه په ما باندې اجرا کوي تا دا رقم تړون ورسره امضا کړی و ګوره یارانو هغه تړون مخې ته راواخلئ د هغه تړون مادې مخې ته راواخلئ چې دوی به استخباراتي معلومات هم سره شریکوي او بعضې ځي کې به دوی داخلیږي او دوی به عملیات کوي دا رقم ما پې وژني دا رقم زما ما پې باندې بې حیا کوي دا رقم زما خور مور پې باندې بې حیا کوي دا رقم زما کور پې باندې سیزي دا رقم زما سر ور باندې غوسوي آیا دا د تړون دغه هم دا وه ډېره خطرناکه خبره ده دا پوښتنه باید د حنیف اتمر نه وشي او د تاسو خبر څخه بیا هم زما برداشت ده چې داعش د ښاغلي اتمر د کمپاین یوه وسیله ده بلې داعش تعریف کړئ ګورئ داعش په دوو بخشو دی که تاسو فکر کوئ چې هغه د سوریې او د عراق داعش دی نه معذرت غواړم دا داعش په پاکستان کې جوړ شوی دا داعش وخته جوړ شوی خو دوی د تطبیق یا د دوی د راړولو لپاره کله چې په اول وار باندې د پاکستان لوی درستیز دلته راغی رایل شریف بیا زمونږ او ستاسو رئیس صاحب جمهور او نور ټیمې لاړلو پاکستان ته او بیا رئیس صاحب جمهور یوازې د رایل شریف سره ملاقات کولو نه وزیر دفاع و نه وزیر داخله و نه رئیس امنیت ملي و بیا بعد د هغې نه رایل شریف لاړلو امریکې ته هلته ورته $1 میلیارډ قبول شول بیا د ضرب العظم په نوم باندې یو پروګرام په وزیرستان کې چې څه رقم هغه خلک راوباسي وروتم کوو او ما ورته ویلي دي چې موږ خپل آمادګي لرو او دشمن چې د منطقې سړی ونه وهي دا هماغه ځي خلک چې پشتیوانه نه کړو موږ او تاسو دا هماغه ځي خلک سپورټ نه کړو سپین او پوسکنده مې ورته ویلي چې دا د اردو او د پولیس کار نه دی او په عین زمان کې دا مسؤلیت د شورای امنیت د رئیس دی متاسفانه پټ دی نه غږ جګیږي نه خبره جګیږي دا خبره او دا سوال دې سوال ته باید هغه ځواب ووایي او هغه حتی آماده شوی نه دی چې تاسو سره په دې هکله بحث وکړو تاسو په تلویزیونو کې لیدلی دی تاسو د دې کوم غږ اورېدلی دی آیا د شورای امنیت د رئیس مسؤلیت چی دی تنه هم دا ده چې مقررۍ وکړه تنه هم دا ده چې ولسوال مقرر کړه تنه هم دا ده چې قمندان مقرر کړه تنه هم دا ده چې والي مقرر کړه تنه هم دا ده چې د ګمرک رئیس مقرر کړه دا کارونه ښاغلي اتمر کړي که تاسو فکر وکړئ چې هغه وخت کې د پاکستان سره امنیتي تړون امضا شولو موږ په ولسي جرګې کې د دې څومره په کلکه مزاحمت وکړلو موږ دا نه منله ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې نن ستا بلې چې نن ستا اردو پکې په توافق سره داعش ننګرهار ته راغلی دی نو تاسو څه فکر کوئ آیا د حکومت ړوند دی آیا د حکومت کوڼ دی آیا د حکومت نه ګوري بیا چې وخت راغی نه بیا داسې دلیل هم ویل کېږي حکومت د ناغړي کوي مثلا تنبلي کوي دا کارونه کوي ولې کله که دا ادعا کوو چې دا د پروژې یوه برخه ده دا طبعا اسناد غواړي ګورئ وخت سره به دا ټولې خبرې معلومه شي آیا په همدې ولایت کې آیا ته څه وایي چې په مرکزي حکومت کې دا بحث نه ده شوی چې داعش موږ ته ګواښ نه دی داعش ښه کارونه کوي داعش پول جوړوي اوس چې کله راغله دې ته خبره چې کور دې سوځوي بچی دې حلالوي لور درنه وړي خور درنه وړي مور درنه وړي اوس هم دوی چپ دي اوس هم دوی غږ نه کوي
زما د خدای په ذات قسم چې دا ځمکه او اسمان پیدا کړی مرګ یو ورځ دی دویمه ورځ نه لري 2 غوږه په انسان کیږي چې فلانکیه مبارک ده چې بچی د پیدا شو او فلانکیه یو 2 به درته وکړو چې و ده زمونږ د مبارکۍ وخت خلاص شوی ده او د 2 وخت دی چې دا داعش باندې دا ننګرهار د رښتیا و دیره او قبرستان ونه ګرځېږي او په دې باندې به انشاءالله بیا تاریخ قضاوت کوي بعد لا هغې نه به بیا هغه خلکو ته چې کوم دقیق معلومات لري چې داعش په څه رقم راغی کوم ځای ته راغی دوی د حکومت سره څه رقم تماسونه ونیول او حکومت ورته بیرته څه رقم ځواب ورکړو هغه خلک لا ژوندي دي زه اوس نه غواړم چې هغه خلک مرحلې صحنې ته راولم دا موضوع ډېره حساسه موضوع ستاسو د خولې دغه خبره ډېره مطبوعاتي شوې وله چې دا شی وله چې د حکومت دننه ځینې کسان دي داعش ته زمینه سازي کوي یا اړیکې لري یا دا مسایل په دې هکله کې به تاسو څخه وپوښتو چې داعش د چا سره اړیکې لري د نظام دننه یا داعش ته څوک زمینه برابروي یا په کوم سره اتمر صاحب نه پوښتنه وکړئ بس نور بیا زه وروسته هغه خپل ګورئ یعنې څوک شته چې کوي دا کار ما درته ویل اتمر صاحب نه پوښتنه وکړي نو دا خو خپله یو سوال دې وکړو ځواب مې درته درکړو چې اتمر صاحب نه پوښتنه خدای دا تاسو کړې ده باید ګوره ادعا چې کله موږ کوو زه تا ته یو خبره کوم مشاور څه صلاحیت لري مشاور څه کار ده چې وزیر دفاع وزیر داخله او رئیس امنیت ملي مشاور هیڅ په حقوقي بخش کې اجراوي صلاحیت نه لري دا درې واړه څه کار چې گزارش هم د دې نه اخلي د دې بې اجازې مقرري هم نه کېږي د دې بې اجازې تقرر هم نه کېږي د دې بې اجازې منفقې هم نه کېږي ما داسې برداشت وکړ چې تاسې د امنیت شورا شخصا ښاغلی اتمر په دې متهموئ چې د داعش د پروژې زمینې برابرولو یوه برخه ده هو یا نه او ډېره مننه بلې مسئلې ته راځو تاسې د خپل فعالیت دپاره یا د خپل دغه مبارزې د پیل لپاره د چا اجازې ته اړتیا لرئ د اساسي قانون 49مې مادې 2 بند ته مراجعه وکړئ د اساسي قانون د 55مې مادې اول بند ته مراجعه وکړئ کله چې آفتونه جګړې داسې حالات ته راشي چې ولس شخص ملي شتمنۍ زورئی او تهدیدوي بیا د هر افغان وجیبه ده او په هر افغان دا فرض دی چې خپل د ناموس نه خپل د حیا نه خپل د کور نه خپل د بچي نه دفاع وکړي دا اساسي قانون ویلی دی دلته که حکومت بعضې خبرې کې موږ دا غږ کړی چې حکومته اوږه په اوږه هم در سره ځو یا موږ تعرض کوو تاسو یې وساتئ یا تاسو تعرض وکړئ موږ یې ساتو زموږ نه مو هدف ولس دی ځکه نور ولس په تنګ دی او موږ د ولس استازي یو موږ د حکومت استازي نه یو موږ د ولس استازي یو د ولس په رایو راغلي یو نن زما ولس چې هغه رایه ماته راکړې ده د هغه رایې پوښتنه زما نه کوي او دا زما مسؤلیت ده چې زه د هغې رایې ځواب ورته ووایم او اوږه په اوږه ورسره ودرېږم او د دښمن مقابله وکړو کله مو چې رئیس جمهور ته ویلې چې زه داسې امادګي لرم او دا کار کوم هغه کوم غبرګون وښوده نه رئیس صاحب جمهور ما سره کوم غبرګون نه ده ښودلی او نه یې کومه خبره کړې ده بلکې صحیح ویلي دي چې صحیح ده که وروسته د هغې نه بیا رئیس جمهور خپل دریځ بدلوي هغه د هغې مشکل دی زما مشکل نه دی یو څه مې چې مقدمه کې مو ویلې وایي چې د مشرانو زیاتره حرکات یا شعارونه نمایي شوي مثلا ښاغلی دوستم لاړه فاریاب ولایت ته لومړی خو دا چې ښاغلی دوستم لومړی مرستیال هغه سره کافي امکانات دولتي وله تاسو به لیدلي وي هغه چې دوی سره کافي امکانات او تجهیزات وله دویم مسله دا وله چې د ښاغلي دوستم هغه حرکات دومره نمایشي وله ځکه چې طبعا دغه کاروان سره چې دی کله هغه سیمې ته ته نو مخالفینو به هغه سیمه پرېښودله اوس ویل کېږي چې هغه سیمې بیرته د مخالفینو لاس ولیدلې دي موده مخکې د فاریاب میمنه تهدید شو یعنې مرکز تهدید شو یعنې یو نمایشي حرکت و بیرته وضعیت هماغسې شو دوه پوښتنې هلته مطرح کېږي ښاغلي دوستم خو دولتي امکانات درلودل تاسو په کوم امکانات او تجهیزاتو دویم مسله ده چې تاسو نمایشي حرکات کوئ یا جدي اراده لرئ چې بیخي سیمه پاکه کړئ او دغه دلته ثبات او امنیت راولئ مننه اول قدم کې خو زه جنرال صاحب دوستم ته احترام لرم او زما شخصي انډیوال هم دی هغه چې کوم حرکت کړی زه هغه حرکت سره هغې حرکت کې کومه خبره نه لرم پر هغې دا حرکت قیاس راځم هغې سره دې کې شک نشته چې حکومتي امکانات هم دولتي موږ سره اراده ده موږ سره عقیده ده علماو فتوا صادره کړې ده موږ سره د ولس قوت دی په دې ولس مو د روس غاښ مات کړی و د روس خوله مو ماته کړې وه او په همدې ولس به انشاءالله چې د داعش غاښ او د داعش خوله هم ماتوو او همدا ننګرهار به ادیره ګرځي او قبرستان ګرځي دا مو د ولس سره واده کړې او زموږ خبرې چې دي دا شعار نه دی موږ خپلو آمادګۍ کوو بیا چې کله له خیره عملي میدان ته کېوتلو امیدواره یم چې هلته تاسو هم بیا دومره جرأت پیدا کړئ هلته راشئ او عملي میدان کې وګورئ چې څه خبرې روانې حتما خو د ننګرهار کې مش د ملي اردو قول اردو د امنیه قمندانۍ یا د
ځانګړو ځواکونو کوم قطعات چې دي یا د ملي امنیت کوم چټک غبرګون قطعات چې ده دا به هم تاسو سره په دغه کاروان کې مل واوسي؟ زه لا اوسه پورې دا معلومات نه لرم، ګر چې خبرې مو شریکې کړي دي، خو ټول سره یو رقم ته ځان باسي او په عین زمان کې دوی غواړي چې ولس دوه پړقه کي بل پلان سره روان کړی دی. خو زه به هیڅ کله دوی ته دا اجازه هم ورنه کړم او حتی که دوی نشي کولی چې د ولس امنیت تامین کړي، ولس ته یو هوساینه او آرامه ژوند په نصیب کړي، نو بیا د مهرباني وکړي استعفا دې ورکړي چې نور خلک ورته راشي. محلي اداره د سره همکاره ده؟ تر اوسه پورې په خولې سره همکار دي، عملی اقداماتو کې لا دوی د همکارۍ هیڅ نظر، عملی اقدامات چې موږ د دوی د پردې شاته ګورو، دوی حتی غواړي چې ولس کې نور مشکلات پیدا کړي. دغه پلان چې ده تاسو یو پلان دی ډېر داسې جدي مو یاد کړی؟ وروره په اول قدم کې مې درته وویلي چې دا خو اوبه د سر نه خړي دي، دا پښتنه باید د انیف اتمر نه وکړي او دا خلک ټول انیف اتمر ته ځوابګوي دي، رئیس جمهور ته ځوابګوي نه دي. داسې ښکارېږي چې د افغانستان رئیس جمهور انیف اتمر ډاکټر صاحب اشرف غني نه وي او موږ به هېڅکله انیف اتمر ته د اجازه ورنه کړو. زمونږ په رایو راغلی، زمونږ د رایو ځواب وای چې زمونږ د رایو ځواب نه وای بیا موږ سره کلیا نشته دي. د تاسو د ګوسفندنې سره جوخت خالي مسلم یار هم ګوسفندن درلوده، ننګرهار یو شمېر نور مشران هم، ولې ننګرهار کې معمولا دوه درې نور ادرسونه هم یادېږي. ستاسو ځینې تصویرونه هم فیسبوکونو کې ولیدل شوله چې دې کسان سره پخواني اختلافات مو تقریبا هېر کړي وو یا څنګه، خو یو ځای کې ناست وئ. آیا نور د ننګرهار مشران هم در سره مل دي؟ مشخصا یې که یاد کړم ښاغلی مسلم یار او حضرت علي. بله، حاجي صاحب، حضرت علي، مسلم یار صاحب، فریدون خان مومن، پیربخش ګردیوال، همداراز نور مشران زمونږ ټولو خبره، نظر، مشوره، همداراز امان خیري، زمونږ ټولو خبره سره یو ده. موږ دې بخش ته یوه شورا جوړه کړې ده چې هغه د شورا سیاسي بخشونه جناب حاجي صاحب حضرت علي او مسلم یار صاحب مخکې وړي او نظامي بخش، نظامي مسؤلیت زما په غاړه دی. نو د مسلم یار صاحب هغه ګوسفندن هم ستاسو سره جوخته شو، ضرب الاجل مو یو شو یعنې تقریبا؟ زما درته ویلې چې موږ دغه وخت کې هیڅ شخصي اختلافات منځ کې نه لرو، هدف مو یو دی، ټارګټ مو یو دی، د دې خاورې دښمن یو دی، د دې ولس د بچو دښمن یو دی، دې ته موږ ټول یو یو، دې کې هیڅ مشکل یو بل سره نه لرو. تازه خبرونه ښیي چې طالبانو هم یوه ځانګړې ډله یا ځانګړې قطعه د داعش د ځپل باره جوړه کړې ده. ننګرهار د طالبانو او د داعش د اختلافاتو ډېر قوي مرکز هم و، څو ځله دوی شدید جګړې درلودلې. اوس ستاسو ټارګټ یوازې داعش ده یا طالبان مو هم ټارګټ دي یا طالبانو سره مل د داعش پر وړاندې؟ نه، هېڅکله طالبانو سره مل نه. ګورئ، داعش یو زه به تاسو ته یو ډېره جالبه خبره وکړم، دا ما نه د یاده وتلې وه. داعش او طالب به په اماراتو په شینوارو کې ونښتل، منځ کې به جنګ و، د پاسه به تیاري راغلی، طالب به وویشتو، داعش به یې پرېښودلو. طالب او داعش به په چپریار کې جنګ و. داعش باندې به چې زور راغی، د ملي اردو بیس څنګ ته به نږدې راغلل او طالبانو نه باندې به بیرته د ملي اردو د بیس نه ډزې کېدلې. او دا شاهدان، عیني شاهدان لري، یو نه، دوه نه، لس نه، شل نه، چې کله وخت راغی هغه به ټول درته تلویزیونو ته راولم او تلویزیونو کې به درته کېنوم چې اوس ورته غوږ شئ چې دا خلک څه وایي. هغه به هغسې قصې درته وکړي چې بیا نه اسناد ته ضرورت شته، نه امضا ته ضرورت شته، نه مهر ته ضرورت شته او نه ټاپې ته ضرورت شته دی. نو لږ د حکومت هم وخوځېږي، ځکه زه شخصا خپله درته ووایم، زه نه دلته ورکځی منمه، زه نه دلته افریدی منمه، دا زما خاوره ده. ته زما خاورې ته راځې او ټوپک هم راړی او نورې خبرې خو ټولې پرېږده. ته څنګه پښتون یې، ته څنګه مسلمان یې چې ته حیا او ناموس په نظر کې نه نیسې، ته یو ماشوم دوه پړقې کوې، دا هېڅکله موږ ته قابل د برداشت نه دي. بیا مې هم درته ویلې، بیا هم درته وایم چې موږ خپله هر قسم خپل دا یو سر دی که نه، دې نه خو زیات شی نشته دی که نه، دا د دې ولس نه قربان ده او دا د نه، او کله چې دا سر د دې ولس نه قربانېږي نو دا به انشاءالله چې د داعش هدیره ګرځېږي. خو دا موازی نه کړله چې جبهه مو یوازې داعش پر وړاندې ده؟ مخکې مې تاسو ته ویلې، حکومت دې مو خوځېږي، بعضې نظامي تکتیکونه دي چې هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته یې اوس افشا کړو. هدف چې څوک د دې خاورې د بچي د هر افغان وینه چې تویوي، که هغه په هر ژبه ګویا وي، هغه د دې خاورې دښمن دی. امیدواره یم چې د سوال ځواب دې پیدا کړي. را به شو د تجهیزاتو مسئلې ته. کله چې تاسې داسې یو لویې مبارزې او جګړې ته ځئ، کافي تجهیزات پکار دي. ګنګوسې دا ولې چې خصوصا د افغانستان په شمال کې بیا اندېښنې پیدا شولې.
د تاسو پارلماني ملګرو یو دا ادعا وکړه، ښاغلي لالي دا ادعا وکړله چې اتانور په شمال کې وسلې ویشي او دا وړاندیزونه یې د ننګرهار یو شمېر مشرانو ته هم کړي چې داعش پر وړاندې د روسیې په اشاره باندې وسلې ویشي او په کندهار کې هم. تاسو ته د کوم چا له لوري یا مشخصا د عطا محمد نور له لوري د وسلو د ورکولو پیشنهاد شوی دی؟ زه ظاهر قدیر یم، زه هیڅ کله د چا د تاثیر لاندې نه ځم، نه د چا ډلې پورې مربوط یم، نه کوم تنظیم پورې مربوط یم، مستقل سړی یم. که د چا ضرورت و ما ته دې ووایي زه به ورته امکانات ورکړم ځان ته د اسلحه واخلي. وایي وړاندیز هم نه دی کړی؟ نه زه د چا وړاندیز منم او نه چا راته کړی اوسه پورې، او نه دا خپل سر چاته ټیټوم. ما درته ویلې دا جنګ په اراده او په عقیده یې کوو. وخت چې اراده او عقیده وه دا جنګ زه په پروژې مخکې نه وړم. په افغانستان کې ټول جنګونه اکثره پروژې دي او مهارول هم پروژې دي. دا جنګ هم پروژه وه خو مهارول به انشاءالله چې اراده او عقیده ده او دا به مهارېږي. ولې ننګرهار د داعش لپاره داسې یو مرکز وټاکل شو؟ سربیره پر دې چې موږ نور بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ به د داعش د فعالیت د مرکز پر ځای د هغوی په هدیرو بدل شي. دا هغه ګوتڅنډنه ده چې د ننګرهار یو شمېر مشرانو د داعش د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت په غبرګون کې وکړله. حکومت متهم شو چې د داعش د مخنیوي لپاره یې په ننګرهار کې کافي اقدامات نه دي کړي، او دا د دې لامل شو چې د ننګرهار یو شمېر مشران مشخصا د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی عبدالظاهر قدیر غبرګون وښیي او همدا جمله یې د غبرګون سرلیک واوسي چې شینوار به د ننګرهار د داعش په هدیرو بدل کړي. دا هغه مسله ده چې په ټول هیواد کې په دې شپو ورځو کې د حکومت له ادرسه چې کله هم کافي اقدامات نه کیږي نو د هغه سیمو مشران او مخور ولسي پاڅونونو ته مخه کوي. ښاغلي قدیر هم وویل چې دوی به له خپلو شخصي امکاناتو په ګټه اخیستنې سره وروسته تر هغه معین ضرب الاجله چې دوی حکومت ته وټاکه په لاس په کار شي او د داعش پر وړاندې به ولسي پاڅون وکړي. دا چې واقعا داعش ته په ننګرهار کې زمینه سازي چا وکړله، حکومت ولې په دې برخه کې ناغړي وکړله، ښاغلی قدیر به له کومو امکاناتو او له کوم وخت څخه به د دوی پر وړاندې مبارزه پیل کړي او بالاخره دې مبارزې ته خوشبیني څومره موجوده ده، دوی به د چا پر مټ او همکارۍ باندې دې مبارزې ته دوام ورکړي، که دا به لکه څنګه چې په فیسبوکونو او اجتماعي پاڼو کې اوازوله یوازې یو غږ واوسي هماسې پاتې شي او یا به عملا اقدامات وکړي. د مشرانو څخه په دې وروستیو کې تمه خورا ډېره کمه شوې ده. ډېری مشران په دې متهم کیږي چې ګواکې یوازې شعارونه ورکوي او د اقدامات برخه کې هیڅ هم نه کوي. د ننګرهار له ادرسه دوو مشرانو آواز اوچت کړی و، ښاغلي مسلم یار د مشرانو جرګې رئیس او ښاغلی قدیر د ولس جرګې لومړی مرستیال. د ښاغلي مسلم یار ضرب الاجل پای ته رسېدلی دی خو لا یې هغه اقداماتو ژمنه چې کړې وه نه دي کړي، خو د ښاغلي قدیر ژمنه لا ورته وخت پاتې دی او تازه په تازه هغه معاینه ضرب الاجل پای ته رسېدلی دی. د همدې پوښتنو ځوابونه ښاغلی قدیر سلام، مننه چې وخت مو راکړ، کور مو ودان. او لومړی پوښتنه له دې ځای څخه چې آماده یاستئ د داعش پر وړاندې خپله مبارزه پیل کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلام څخه راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. بلې و موږ بیکم چونانه خپل آمادګي لرو او آماده یو. ضرب الاجل خو مو پای ته رسېدلی دی، اقدام څه وخت کوي؟ ضرب الاجل موږ حکومت باندې غږ کړی و چې تر 15 د اختره پورې تاسو باید خپل اقدامات جدي کړئ او دشمن د بین ویسئ او نابود یې کړئ. متاسفانه چې حکومت په دې باندې ونه توانېدلو نو په همدې اساس وخت چې حکومت په دې نه توانېږي دا خو تر 15 تاریخه پورې حکومت ته وه. زه خو یو شخص یم او په هغه کې زه اوس همدا اوس هم چمتو یم، آماده یم، ولس هم چمتو دی، آماده دی، زموږ ملګري هم آماده دي. اوس هم موږ حکومت باندې فشار راوړو چې خپل آمادګي ولرئ، خو متاسفانه حکومت لا هغه آمادګي نه لري. او یوه خبره به زه بل هم تاسو ته وکړم، په دغه وخت کې د حکومت نه د هغه آمادګۍ توقع هم بې ځایه ده. هغه ځکه چې داعش چې په کومو نقطو کې دی، که حکومت دا دعوه کوي چې ما داعش ته غاښماته ځواب ورکړی، معذرت غواړم، تا هغه پوسته بیرته نیولې چې ستا نه یې نیولې وه، تا هغه پوسته بیرته په 10 ورځې کې نیولې ده چې 10 ورځې ستا شهیدان او ستا زخمیان هلته پراته وو، تا خپل شهیدان او خپل زخمیان نه شو انتقالولی. او هغه جنګ هم چې د داعش په وړاندې په شینوارو کې هغه 1 ورځې 2 ورځې شوی چې یو پکې شهید انارګل په مشرتابه کې او یو پکې سردار ولی، انارګل د سرخرود ولسوالۍ، سردار ولی د چپریار ولسوالۍ، او دواړه زما مجاهدین او دواړه زما سرګروپانو
او هغوی دا جنګ هم چې کړی دا ټول جنګ هغوی کړی دی. اوس یو مهم موضوع ته مې اشاره وکړله چې ضرب الاجل مو ټاکلی و حکومت ونه توانېده. دوه پوښتنې، حکومت ونه توانېده یا ویې نه غوښتل؟ ګورئ څه ستونزې او څه مشکلات شته دي. دا یو جالبه خبره دا ده چې وخت په ملک کې داسې حالت وي نه ستا د وزیر دفاع غږ جګیږي، نه ستا د وزیر داخله غږ جګیږي، نه ستا د رئیس امنیت ملي غږ جګیږي، او د ټولو نه مهمه او اساسه خبره چې شورای امنیت رئیس صاحب اتمر صاحب چیرته یې، ولې دې غږ نه جګیږي؟ څه خبره ده؟ دا سوال به وروسته بیا د دوی نه کیږي. دا خو به کوو. ما شخصا ولسمشر څخه په دې هکله وپوښتله چې داعش پر وړاندې هغه ویلې چې زه خبرې نه کوم، شعار نه ورکوم، زه اقدامات کوم، اقداماتو شاهد به واوسئ. تقریبا د هغې څخه 25 ورځې تېرېږي. آیا څه اقدامات شوي دي؟ هغه اقدامات چې موږ ته د دشمن ختمېدل پکار دي، موږ ته ساحه تصفیه کول پکار دي. دوی هغه اقدامات کړي چې داعش کې مې پوستې ته نیولي وي، هغه پوستې ډېرې په سختۍ بیرته نیولي، او د داعش اصلي قرارګاوې چې په کوم ځای کې دي هغې ته 4 ساعته او 15 ساعته په غرونو کې د خپو لاره ده. هغه په ډیرو جګو جګو ساحو کې دي چې هلته زمونږ دا اردو زمونږ بچیان دي، دوی قرباني هم ورکړې ده، پولیس هم زمونږ بچیان دي، سرحدیان هم زمونږ بچیان دي. خو متاسفانه یا بدبختانه د دوی په رهبرۍ کې چې څوک دي په غټه کچه د افغانستان په سطحه باندې هغوی نه په ستراتیژۍ بلد دي، نه په جنگ بلد دي، نه د جنگ په تکتیک بلد دي، او نه په سوق اداره پوهیږي. تنها په دې نه کېږي چې هلته د هلیکاپټرو نه کېوځه او هلیکاپټرو ته جګ شه. زمونږ عسکر چې وخت د بدخشان وي، زمونږ عسکر چې وخت د فاریاب وي، هغه چې په دې اراضۍ کې بلد نه وي، هغه بیچاره څه ملامت دی؟ یا په بدخشان کې عسکر د ننګرهار یا د مشرقي وي یا په قندوز کې، هغه په اراضۍ څه بلد دی؟ یعنی دا یو ډیره لویه ستونزه ده، او د دې ستونزې لپاره یو د حل لاره پکار ده. که چېرته دا مشکل نه وای خو موږ به ولې دا غږ کولی؟ تاسو په حکومت باندې دا غږ یوازې د مطبوعاتو له لارې وکړ، یا کله مو شخصا ولسمشر سره مخامخ، یا د امنیت شورا رئیس سره، یا د ملي دفاع سرپرست وزیر سره، یا د امنیت رئیس سره، دوی سره مو کله مخامخ په دې هکله جدي بحث کړی دی؟ بلې، ما خپله جناب رئیس صاحب جمهور سره دا بحث کړی، څو ورځې مخکې مې ورسره کړی ده، خبرې مې ورسره کړې دي. هغه هم دا خبرې وي چې اقدامات